چې یار څوک وي د شایسته سمون کې په مذهب د عاشقانو د کافر ودې دانته یو ورځه حوض الخالق حاضري وروړه چې نشي غیر حاضر ودي دانتا يا ورثة حوض الخالق حاسري ورولا چې نشي غیر حاضر رګما भले वनियानो की शहंशाह सलामी सलामी वावा सैयद बाबू आका सलामी सलामी भले वनियानो की शहंशाह सलामी सलामी वावा सैयद बाबू आका सलामी सलामी شادي ولد كرامات بسترغو شادي ولد كرامات بسترغو سلامي 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 هدايت خانو او جان اخیر حسین اولا استاد ولادات ځوان سراج کا تر جدید ګورم د سعادت لو مرتبه سلامي سلامي واوا سید بابو یاغا سلامي سلامي بلې ونیانو کې شهنشاه سلامي سلامي واوا سید بابو یاغا سلامي سلامي ډېر وخت د فکر په نامه ډېر وخت د فکر په نامه سلامي 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 او دا یا د دیوالانو د فرمایش د کلاجی ندی فکر دوست حلا سلامي سلامي واوا سید بابو یاغا سلامي سلامي بلې ونیانو کې شهنشاه سلامي سلامي واوا سید بابو یاغا سلامي سلامي دلو يا شاخ يا خاندان وګوره
لوی شاخ خاندان وګوره سلامي 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 اولاد د هغه مصطفی سلامي سلامي واوا سید بابو یا سلامي سلامي بلې ونیانو کې شیرشاه سلامي سلامي واوا سید بابو یا سلامي سلامي زینالله جان چې د محتاج د نظر زینالله جان چې د محتاج د نظر سلامي 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 ای هدایت کی راځي د نوټو خنیو کی راځي فرمایش دې د وكبر ما بعد سخا سلامي سلامي واوا سيد بابو يا سلامي سلامي وكبر ما بعد سخا سلامي سلامي واوا سيد بابو يا سلامي سلامي ودا يو رجي مينا ورځ تر قیامت به دې زړه کې ګرځومه زما زړګی یې خوارکیه نصیب د چا یې پر لمبو کې کړومه سګرېټ د چرسو چې رسېږي ستا پیغورونه مې داغسې راژوینه وکالل در بابا ته ولاړم خدای مې قبول کړه هغه زما کړي سوالونه سات مې د هر چا سره تېر و چې ته مې یار سوې د جهان نه خفه سومه خلک وایي څو یې مغرور دي زمینې ستا د هر ژونده وایستمه او سمات پولیس والا دې د بلا د یروز د دو د ارباب صاحب د جمال او د بصیر او د دې د ټول یاران د فتواړه لاس مې دې ولستا د من محبوبا او فتواړه لاس محبوبا فتواړه لاس مې دې ولستا د من محبوبا او فتواړه لاس محبوبا چکې ته زمتا دخلي وما زما د مینې یار ملنګ سو زکه ډېرې د ملنګیانو لټومه د پخوا شپې مه راڅخواړه زه چې بډو په خندا هر سړي ته ومه اوس مې روزګار ټول په ژړا سو ژړا د هیچا نه خوښېږي څه کومه د یار خبرې تر قیامت خوند کوینه وای نو لا جان ته داسې وایه چې زما اوس ستا پر یارې جوړ کړي داستانونه او خالد کاکړ واسپن اشفاق بلوچ فرمایش هر څه در پېژنم د جانان خبرې مه کوه
ما دور خليل تدايما خبري